سلام دی ټول وطنوال ته ورسېد. ډاکټر افضل واري بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ویډیو چې ده د یورنري بلاډر یا د مثانې د سرطان باره کې ده. په دې کې یو ډېر عجیبه پروسیجر کېږي چې په هغې کې دغه یورنري بلاډر یا د مثانه مکمل راباسل کېږي له بدن نه او د هغې په ځای باندې بل پیپ جوړېږي. د هغې باره کې هم تاسو سره خبرې وکړم. نو سوال دا ده چې په کوم حالت کې موږ دغه د یورنري بلاډر چې ده بیخي راباسل کېږي هغه چې ده چې کله د مثانې سرطان دا سرطان چې دغه غوښې ته ورسېږي د دې مثانې یا مسل ته ورسېږي په هغې حالت کې د یورنري بلاډر باید مکمل راوباسل شي. او کله چې ماشومان پیدا شوي کله کله دا دیوال د خېټې د نه جوړ شوی نو دغه مثانه د باندې پرته وي اکسټرافي ورته وایي. نو په دې حالت کې هم بیرته دننه اچوي او که ناکام شي دا عملیات نو دې کې هم دا مثانه بیخي راباسل کېږي. کله چې دغه مثانه راباسل کېږي د وړې کولمو نه الیم نه چې د دوی وړوکی پایپ غوڅ کوي هغې پایپ شاید تړي د مخه چې د دیوال سره دلته د خېټې باندې سوری راباسي او هغې سره بیا خلطه تړي. په دې پایپ باندې ګردونه چې کوم دوه پایپ را روان دي دی په سر باندې ورته په دې پایپ کې دننه دی هلته د خېټې دننه هلته پاس ورته لګول کېږي چې دا ګردې کوم تسې چې جوړوي دا بیا په دې پایپ کې راځي. پایپ نه بیا د باندې راغورځي. د باندې بیا دوی ورته خلطه تړلي خلطه چې د مختلف طریقې وي لاندې ځوړند هم کېدی شي کمربند هم ورته کېدی شي اچولی نو په سر کالي اغوندي نارمل دوی خپل ژوند کوي. بیا نو عجیبه پروسیجر ده ځکه مهمه و چې ما له وطنوالو پرې خبر کړمه چې دغسې په طب کې مخطوب روان ده او د بدن خپلې اعضا استعمالیږي په نور اعضاو دپاره کار ورکول دپاره. که ویدیو مو خوښ شوي نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه. خدای په امان.